او موږ په خپل کتاب کې بنی اسرائیل په دې هم خبر کړی و چې تاسو به په ځمکه کې دوه ځلې ډیر لوی فساد را ولاړ کړی او لوی سرکشي به وخایاست. نو کله چې د هغو د لومړی سرکشي وخت راغی نو ای بنی اسرائیل موږ تاسو د مقابله لپاره خپل داسې بندگان را پاتول چې ډیر زور ورو او هغوی تاسو په هیواد کې په ننوتلو هر لوري ته خوار شول. دا یو پوره کېدونکې وعده وه. لدې وروسته مونږ تاسو ته پر هغو د برلاسي موقع درکړه او له تاسو سره مونږ د مال او اولاد په درکولو مرسته وکړه او تاسو شمیر مونږ له پخوانه زیات کړ. ګورئ که تاسو خو وکړل نو هغه په خپل تاسو لپاره خو او که بد مو وکړل نو هغه په خپل تاسو لپاره بدی ثابت شو. بیا کله چې د دوهمې وعده وخت راغی نو موږ نور دښمنان پر تاسو مسلط کړل ترڅو چې هغوی تاسو په چیرو کې د غم او غصې آثار پیدا کړي او په مسجد یعنی بیت المقدس کې په همغه شان ننوځي لکه څنګه چې مخکې دښمنان ننوتلي وو او په کوم شی باندې چې د هغو لاس برشي هغه تباه کړي. کېدای شي چې اوس تاسو رب پر تاسو رحم وکړي. تاسو بیا خپل پخوانی چلن تکرار کړ نو موږ به هم بیا خپل عذاب تکرار کړو او نعمت منکرو کسانو ته موږ دوزخ بدیخانه جوړه کړې ده.